شپه او ورځ یما لګیا وطن ته کار کړم په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار کړم په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار کړم شپه او ورځ یما لګیا وطن ته کار کړم. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د املاک او خدمات ریاست اړوند د حفظ مراقبت آمریت ټولو درنو همکارانو او دوستانو د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په داخلي محوطه کې چې تقریبا د 3-4 کالونو را په دې خوا د هغوی د لا زرغونتیا او سرسبزۍ دپاره په کارونو باندې مصروف وو. الحمدلله د هغې د لاسته راوړنو څخه یوه هم دغه د سرسبزۍ یوه ډېره خاصه او ځانګړې تپه جوړه شوې ده. په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار کړم په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار کړم شپه او ورځ یما لګیا وطن ته کار کړم په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار دغه کومه سرسبزي چې تاسو اوس ولیدله دا ټوله د همدغو داخلي ادارې د خپلو کارمندانو په واسطه باندې جوړه شوې ده. همرا سره څنګ په څنګ ولاړ دی ولس همرا سره څنګ په څنګ ولاړ دی د دې خلکو په راتلونکي پلانونه دا دي خیره چې د ادارې د ورودي دروازې سره دلته به انشاءالله د مراجعینو دپاره یو منظم د معلوماتو څانګه یا ریسپشن جوړیږي او پر څنګ کې به یو دانه ګارډروم وي. د ادارې په داخلي محوطه کې په دغه چپ لوري کې دغلته د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري یو باب مسجد هم منظور شوی دی چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به افتتاح هم وشي او عملي چاره به پیل شي. د ادارې نوره داخلي سرسبزي چې دی انشاءالله العزیز په داسې کم وخت کې ممکن په 3-4 میاشتو کې هغه کارونه چې د سخت کال دپاره موږ په پلان کې نیولي وو هغه بشپړ شي. البته کوم کارونه چې ترسره شوي دي دغه کارونه ټول د ماسټر پلان مطابق ترسره شوي دي. په راتلونکي کې هم کوم کارونه چې پلان شوي دي هغه به هم د ماسټر پلان مطابق ترسره شي. اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار کړم په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار